دا صحت پوهان وایي نشه د دولت او د صحت د زیان سره د وخت زیاده. د مردان ضلع د ټي بي روغتون مشر ډاکټر انبر شاه وایي چې تماکو استعمال له وجې ډېرې ناروغۍ راولاړېږي چې څه پکې د لوی رنځ سبب جوړ شي. ور شو یا سیګریټ شو د دې نه د خولې کینسر هم جوړېدی شي، دغه جامې کینسر، د خولې کینسر، یا چې کته ځو د مرۍ کینسر شو، د سینې کینسر شو، د دې چانس ډېر زیاتېږي. بل د ټي بي چانس ډېر زیاتېږي ځکه چې څوک سیګریټ څکي دا سره د هغه قوت مدافعت له کم شي، پړپوڅې کمزوري شي، ټي بي جراثیم هر خوا ځي هلته ځي چې کوم ځای کې انسان کمزوري شي، نو ټي بي چانس ډېر زیات وي. بل یو نور بیماری چې سی او پی ډي ورته وي، کرونیک ابسټرکټیو پلمونري ډیزیز، هغه هم د سلنډي یو قسم دی چې پړپوڅ ډېر زیات کمزوري شي نو هغه مریض ته کېږي، بیا ساه خرابېږي. دا مئی 11 نیټه په ګرد نړۍ کې د تماکو د بچ کېدو ورځ مانځل کیږي چې ولس په دې پوهه کې چې تماکو د تباهۍ سبب دی. دا د مردان ضلع اوسیدونکي 44 کلن جنت ګل دی چې د تیرو 3 میاشتو داسې د ټي بي په ناروغۍ اموخته دی. دوی وایي چې د تیرو 40 کالو داسې د تماکو استعمال کوي، خو د کله نه چې ناروغه شوي دي د سیګریټو استعمال یې پرېښی دی. جنت ګل وایي چې د سیګریټو زیات استعمال له وجې ورته ټي بي ناروغي لګېدلې ده او هم تماکو د انسان دښمن دی. څوک چې د تماکو استعمال کوي هغه په ژوند نه پوهیږي او نه انسان د ځوانۍ په خوند پوه شي او په خپله ځان له دښمن پیدا کړي. د تماکو استعمال انسان د مستۍ نه نستۍ ته بیایي او وروستو لاسونه مروړي. د 3 میاشتو نه دا ټی بي ما ته لګېدلې ده د دې سیګریټو او د منشیاتو راسه. دا ما د 30 کالو 40-50 ما شروع کړي دي او د نن 3 میاشتې مخکې خدای ته صبر کړم خو زما یې ټی بي کړې ده. د پاکستان د نورو برخو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې د تماکو نه جوړ د پان، ګټکې او نسوارو استعمال کیږي او د صوبې په مختلفو ښارونو کې په باقاعده توګه د نسوارو جوړولو کارخانې هم لیدل کیږي او په دې کارخانو کې د سلګونو خلکو روزګار هم لګېدلی دی. د طب پوهان وایي د سیګریټ استعمال نه د خولې سرطان پیدا کیږي او هم دغه رنګ د بیا د مرۍ سینې کینسر پیدا کړي او د دې سره د سینې ناروغۍ او ټي بي هم جوړي ځکه چې څوک سیګریټ څکي نه هغې سره په انساني بدن کې مدافعتي قوت کمیږي. دا تماکو نه پاک نومي نړیوال تنظیم په خپل رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې 90% د تماکو منډې د نړیوالو سیګریټو کمپنو په لاسو کې دي او هر کال په پاکستان کې 50 اربونه زیات سیګریټ پیدا کیږي. دا شمیرو تر مخه د ملکی آبادۍ 2 میلیونه خلک یا د آبادۍ 60% ځوانان د تماکو استعمال کوي چې پکې 22% سړي او 6% ښځې شاملې دي او هر کال په پاکستان کې د 1 لک نه زیات خلک د تماکو د استعمال له امله مړه کیږي. د پاکستان حکومت د تماکو په استعمال د کنټرول ساتلو دپاره په کم عمره ماشومانو او ولسي ځایونو کې د تماکو په استعمال بندیزونه لګولي دي. نړیواله د صحت اداره وایي تماکو استعمال جرم دی. په دې هکله ډاکټر مصدق صداسي وایي په پبلک پلیسز کې بای لا ته سیګریټ نشي څکلی، په کالجونو کې په یونیورسټو کې سیګریټ نشي خرڅولی بای رول، د 18 سال نه کم سړي ته سیګریټ نشي ورکولی بای رولز. نو دا مختلف شیزونه دي چې دا حکومت انفورس کړي دي د دې لپاره چې دا خلک د تماکو د استعمال نه بچ کړي. د کال 2014 نړیوال ګلوبل سروې کې ویلي شوي دي چې 40 میلیونه تماکو په استعمال کوونکو کې 14.3% هلکان او 6.6% جنکې د سیګریټ استعمال کوي او د صحت نړیواله اداره وایي چې په ټولنه کې د هر وګړي دا حق دی چې ښه صحت ولري او صحتمند ژوند تیر کړي. بخت محمد یوسفزی، وحدت نیوز، مردان.